भाई अब्दुल हक, प्लीज पिक अप द फोन। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम زم عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. انشاءالله دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم چې تاسو به په خپل نوم باندې مطلب ځان له به تاسو د خپل نوم والا رینګټون څنګه جوړوئ. اکثر دوستانو تاسو که خیال کړئ نو موږ په خپل موبایل کې مطلب زموږ په موبایل کې چې کوم رینګټون وي نو هغه موږ په رینګ باندې ولګوو یا منګه چرته نورې د نت نه را ډاونلوډ کو هغه منګه په خپل رینګ باندې ولګوم. نو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې طریقه ښیم چې تاسو به د خپل نوم والا رینګټون ځان له په خپله جوړولی شئ. نو دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته زما یو ورکوټی شانتی ریکویسټ دی چې تاسو زما په دې دویم چینل ټیکنیکل ټریننګ دی باندې هم تاسو ضرور چکر راووښئ. د دې لینک به زه دوستانو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم چې هلته نه تاسو کلیک کړئ نو تاسو به ډایرکټ دې چینل ته راورسېږئ. په دې کې تاسو ویډیوز هم وګورئ او چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. نو دوستانو راځو اوس خپل ټاپک طرف ته. د ټولو نه پهله به تاسو خپل بروزر کولاو کړئ. دوستانو موږ به څه اپلیکیشن نه را ډاونلوډ کوو بلکې دې ځای کې به موږ سرچ کوو یو ویب سایټ چې هغه زه تاسو ته ښیم. دوستانو تاسو به خپل بروزر کولاو کوئ او د هغې نه بعد دوستانو تاسو به سرچ بار ته راشئ او دلته به تاسو ولیکئ اپ ډي ایم آر. ټیک شه دوستانو، اپ معنا پری، ډي معنا ډاونلوډ، ایم معنا موبایل او آر معنا رینګټون. نو اف ډي ایم آر دغه شانتې به تاسو ولیکئ او بیا به سرچ کوئ. د هغې نه بعد دوستانو دا پیل نمبر باندې چې کوم لینک راغلی پیلنی چې کوم ویب سایټ دی نو زه به همدا کولاو کمه او دوستانو دا تاسو کتلی شئ دا هغه ویب سایټ دی. په دې کې دوستانو لاندې په دې کې نورو نومونو باندې هم رینګټون شته دی، خو دوستانو تاسو به دې ځای کې خپل نوم ولیکئ په سرچ کې. لکه مطلب زما نوم چې دی عبدالحق نو زه په دې کې عبدالحق نوم ولیکم او په خپل نوم باندې به زه ځان له په دې کې رینګټون تلاش کړمه. نو ما دلته خپل نوم ولیکو، د هغې نه بعد دا سرچ چې کوم بټن ده دا به زه کلیک کړمه او دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا زما د نوم والا رینګټونې دي. ټیک شو، دا هم تاسو کتلی شئ. نو په دې کې دغه شانتې دوستانو ډېرې زیاتې رینګټونې به راشي. دا یو دوستانو دا یو رینګټون دی، دا به زه کلیک کړم دوستانو په دې باندې او دا به زه پلی کړم چې بهی دا څنګه رینګټون دی. نو د هغې نه بعد دوستانو تاسو به دا کلیک هیر دا به تاسو کلیک کوئ او دوستانو دا تاسو کتلی شئ د هغه رینګټون دی. نو دا به زه د دې ځای نه پلی کړم. ټیک شو، دا یو سی بروزر دی نو په دې ځای کې ما سره راغلی او د دې نه علاوه تاسو دلته د ډاونلوډ بټن هم په دې کې شته دی، دا هم تاسو کتلی شئ. د دې ځای نه هم دا تاسو پلی کولی او ډاونلوډ کولی شئ. نو دا به زه د دې ځای نه سمپلی پلی کړم. عبدالحق صدیقی आपको कोई फोन कर रहा है। عبدالحق صدیقی आपको कोई फोन कर रहा है. دا تاسو وکتلو دوستانو دغه شانتې په دې کې دا رینګټونې دي او د دې نه علاوه دوستانو په دې کې نورې رینګټونې هم شته دی، هغه هم په دې کې به موږ ګورو. دوستانو دغه شانتې په دې کې دا پیجز دي. ټیک شوه، دا هم تاسو کتلی شئ. په دې کې دوستانو چې تاسو کوم رینګټون خوښ شي نو هغه تاسو ځان له مطلب هغه تاسو ځان له را ډاونلوډ کړئ. دا په دې کې یو بل رینګټون دی دوستانو، دغه شانتې به دوستانو کلیک هیر ټو ګو دا به زه کلیک کړم او مخکې به لاړ شو. نو په دې کې به دوستانو دا رینګټون چې کوم دی دا به زه اوپن کړم. Mr. Abdulhaq Ansari, please pick up the phone. دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا هم زما نوم والا رینګټون په دې کې دغه شانتې دوستانو په دې کې ډېرې زیاتې راځي. چې کوم رینګټون ستاسو خوښ شي دوستانو هغه تاسو ځان له را ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو امید دی چې دا وړه شانتې ویډیو دا به ستاسو خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ خپلو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ او زموږ پر چینل ټیکنیکل ټریننګ دی باندې هم تاسو ضرور چکر راووښئ. تھینکس فار واچنګ. الله پامان.